دنیا در روانه آن په آن در بیلیږي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. د جنت حوري دهيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ساز او موسیقي د اسلام له نظره. د هغه لویو مصیبتونو او د هغه بدترینو عیبونو څخه کوم چې نن ورځ د خلکو په منځ کې نشر شوي او د خلکو په منځ کې رواج موندلی دی، یو د هغه نه هم ساز او موسیقي او د ساز و موسیقي آلات دي. د غزلو اوریدل، همدارنګه د رباب یا د دوتار یا د تبلیغ غږونه چې نن ورځ د راډیو، همدارنګه د تلویزیون یا د فیتو او همدارنګه د نورو شیانو په واسطه باندې اوریدل کیږي، د هغو حرامو کارونو څخه دي چې انسان د الله رب العزت د ذکر، همدارنګه د لمانځه نه او د عبادت نه منع کوي. ساز او موسیقي هغه شی دی چې هغه په زړه کې نفاق پیدا کوي، د انسان د زړه نه غیرت او د ایمان نور باسي. هغه انسان چې په ساز او موسیقي باندې مبتلا وي او تل لپاره دا اوري، نو دا ساز و موسیقي همدارنګه انسان شیطان ته نږدې کوي او د رحمان نه لرې کوي. د قرآن مجید او د دینی خبرو اوریدلو څخه یې ښه نه راځي، خوښیږي نه. ساز او موسیقي د شیطان د هغه فریبونو او د هغه دوښکو څخه یو شی دی چې د هغه په واسطه باندې د علم، تقوا، عقل او دین څخه انسان لرې کوي. موسیقي اوریدل د قرآن مجید د اوریدلو څخه زړه منع کوي، فسق او فجور ته متوجه کوي. موسیقي د شیطان ملګرتیا ده او د رحمان څخه پرده او حجاب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساز او موسیقي څخه منع کړې ده او هغه ته صوت الاحمق یا صوت فاجر ویلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موسیقي ته صوت الاحمق او صوت الفاجر ویلی. دا صوت د احمق دی، غږ د احمق او غږ فاجر دی. مطرب یعنی سازنده چې نن ورځ د هنرمند په نامه سره هغه یادیږي او هغه ته هنرمند ویل کیږي، هغه په دنیا او آخرت کې ملعون دی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسیقي حراموالی، د زنا او شراب څکلو او همدارنګه د وریښمینو کالو د حراموالي سره یو ځای ذکر کړی دی. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغاصب. رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: زما د امت نه به داسې قومونه وي چې زنا او همدارنګه وریښمین کالي، شراب او د ساز آلات به هغوی حلال بولي یا به خپلو ځانونو ته حلال بولي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده او د هغه خبر دی. خو نن ورځ داسې ګمراهان هم شته دی چې هغوی د الله د دین نه غافله دي، موسیقي ته د زړه روح وایي چې دا د زړه غذا ده. او ځینې داسې ګمراهان هم شته دی چې هغوی د موسیقي په حل او په حلالوالي باندې کتابونه هم لیکلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه کسان دي چې الله رب العزت دوی باندې هم په دنیا کې لعنت ویلی او په آخرت کې به هم د الله رب العزت په لعنت کې گرفتاروي. د مسلمان لپاره د ساز او موسیقي نه بل ضرر رسونکی او تاواني شی نشته.
ځکه موسیقي زړه خرابوي، همدارنګه عقل فاسدوي، همدارنګه مال او اولاد او ناموس خرابوي. تاسو ته به دا په تجربې باندې هم ثابتوي او تاسو به په سترګو باندې هم لیدلی وي. کومه ماشوم چې د موسیقي سره عادت پیدا کړي هغه فاسد شي. کومه ښځه چې د موسیقي سره عادت پیدا کړي هغه باغي او زانی شي. کوم متدین او عاقل سړی چې د موسیقي سره عادت پیدا کړي عقل او حیا یې لږ شي، د هغه مروت او د هغه میړانه ختمه شي، همدارنګه دین یې ضعیفه شي. موسیقي د هغو لویو اسبابونو نه ده چې انسان زنا او فواحشو ته او همدارنګه اخلاقی فساد ته ورنږدې کوي. یو انسان که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، هر څومره چې پاک او عفیف وي، حتی که هغه د عفت او د پاکی په لوړه درجه کې وي، خو کوم وخت چې د ساز او رق مجلسونو او محفلونو ته تک شروع که، هغه عفت او پاکی او ځان ساتنه یې ورکه او نابوده شي، بیا داسې انسان ته فواحش او ګناه سپک او ساده معلومیږي، بلکې هغو ته میلان هم پیدا کوي. ساز او موسیقي عقل خرابوي، د انسان حیا ختموي، د انسان حیبت او میړانه نړوي. نو ځکه تاسو وینئ چې د ساز او موسیقي اهل او په موسیقي مشغول کسان هغوی د شادیانو او د بیزوګانو غوندې رقصیږي او د لیونیانو په شکل کاږه واږه کیږي او د ښځو په شکل باندې نور ورته ناست دي، هغو ته لاسونه ټکوي. همدارنګه ساز او موسیقي الله په قهر کوي، ځکه ساز او موسیقي انسان د الله د ذکر او د الله د طاعت څخه منع کوي. ساز او موسیقي په دنیا او آخرت کې د رنګ رنګ عذابونو سبب ګرځي. لکه چې الله رب العزت فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. الله رب العزت فرمایي د خلکو څخه ځینې هغه څوک دي چې هغوی عبس خبرې رانیسي، هغه د دې لپاره چې خلک د الله له لارې څخه ګمراه کړي او هغوی بې علمه کړي او دغه الهي لار او همدارنګه الهي لارټوکي دوی مسخرې بولي، په هغه پسې پوزخند کوي. او الله وایي اولئک لهم عذاب مهین، داسې کسانو لپاره عذاب دی او ډیر سپکوونکی عذاب دی په آخرت کې. لهو الحدیث هر هغه شي ته ویل کیږي چې د الله رب العزت د ذکر او د الله د طاعت نه انسان مشغولوي او غافل کوي، چې په هغه کې مسخرې، خرافات او موسیقي ټول شامل دي. اصحاب کرامو هم د لهو الحدیث ترجمه په ساز او موسیقي سره کړې ده. الله رب العزت شیطان مخاطب ګرځولی او ورته وایي واستفزز من استطعت منهم بصوتک، په هر چا دی چې وس رسیږي هغه په خپل آواز سره فساد ته وبوله، هغه په فساد یې اخته کړه. مفسرین کرام لیکي چې د شیطان آواز ساز او موسیقي ده. الله رب العزت د هغو مؤمنانو مدح او صفت هم کړی دی او په هغو کسانو یې ښه ویلی دي کوم چې د لغوه او د عبسو کارونو څخه مخ اړوي او ځان ترې ساتي. او تاسې ته دا هم ښه معلومه ده چې د لغوو او د عبسو کارونو څخه یو هم ساز او موسیقي ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله وایي هغه مؤمنان کامیابه او ګټمن دي چې دوی په خپلو لمنځو کې عاجزي کوي، یعنی چې کله منځونه کوي په منځونو کې عاجزي کوي او د الله څخه ویریږي. او هغه کسان کامیابه دي چې د لغوه او د عبسو کارونو څخه مخ اړوي. او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې موسیقي د لغوه او د عبسو کارونو څخه ده. خو نن ورځ موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې د موسیقي عالم په لاس کې ایورو، حتی موبایلونه په جبو کې اچولي، ګوشکو یې په غوږو کې لګولي موسیقي اورو، خو د الله بیره زموږ په زړه کې نشته. په دې باندې اکتفا نه کوو، بیا یو رسنۍ ته ټلیفون هم کوو، د هغه ځای نه موسیقي اورو او هغه بل چا ته ډالۍ کوو. الله ته به نه ورځي، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. بیا هم الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیانوي او فرمایي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. دغه مؤمنان چې کله عبس او چټي خبرې واوري د هغه څخه مخ اړوي چې ساز او موسیقي هم په لغوه کې شامل دي. او بیا هم الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیانوي واذا مروا باللغو مروا کراما. د رحمان بندگان، د الله بندگان هغه کسان دي چې کله هغوی په عبسو او بیکاره
کارونو باندې ورشي د هغو څخه هغوی ځان ساتي، د هغو څخه ځان ساتونکي تیریږي. موسیقي هم په عبث کې شامل ده. مسلمان الله دې لپاره نه دی پیدا کړی چې هغه خپل ژوند په فحشا او په منکراتو او د موسیقي په اوریدلو کې یا د موسیقي په ترویج کې تیر کړي. د هر انسان نه به په آخرت ورځ کې الله هم د عمر، هم د ځواني او هم د ژوند پوښتنه کوي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې د الله کلام واورو، د الله کلام ولولو، نه دا چې دا د خپل پاک غوږونه په فاسدو شیانو باندې فاسد او خراب کړو. اوس به راشو لنډېدنې ته، د مینه وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام. عقبا دی در روانه دم په دم در نږدې کېږي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما نهیت عن صوتین احمقین فاجرین، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه. رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خامخا ما د دوو احمقو فاجرو آواز د اوریدلو څخه منع کړې ده. یو هغه آواز دی چې د ساز او د موسیقي، لهو لعب او د شیطان د آهنګونو په وخت کې وي، او بل هغه آواز دی چې د غم او مصیبت په وخت کې هغوی د خپل مخونه او د خپل ګریوانونه په چغو سره شکوي او د چغې آوازونه کوي، په چغو سره جاړي. قدرمنو اوریدونکو ښه متوجه اوسئ. په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساز او غزلې صوت احمق وبلل، چند دا د احمق آواز دی، او په دې هم کفایت ونه که بلکې رسول الله دې ته فجور هم وویل. په دې هم بسنه ونه کړه، رسول الله دې ته مزامیر شیطان وویل. نو څرنګه به یو مسلمان هغه شی جایز او روا بولي چې د هغه څخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي وي، او هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق او فاجر آواز ویلی وي، او حتی هغه ته مزامیر شیطان ویلی وي، د شیطان آواز یې ورته ویلی وي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والمغازف والأوثان التي تعبد في الجاهلية. رواه أحمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه الله رب العزت د ټول عالم دپاره رحمت او همدارنګه هدایت او لارښوونکی لیږلی یم، او الله ما ته امر کړی دی چې زه د موسیقي آلات او هغه بتان چې په جاهلیت کې عبادت کېده هغه محو او نیست نابود کړم. د سازندهو دپاره دغه ذلت کافي دی چې زموږ په وطن کې ډم او دلاک ورته ویل کیږي، او په عربي ژبه کې هغه ته مخنث یعنی نرخزی ورته ویل کیږي. که څه هم نن ورځ د فسق او فجور د ناپوهي او تاریکي په محافلو کې هغه د هنرمند په نوم باندې یادیږي، خو په حقیقت کې داسې انسان ډم او مخنث دی، نرخزی دی. د بني امیه ځینې آمرانو به خپل قوم ته دا ویل چې ای د بني امیه قومه خپل ځانونه د ساز او موسیقي څخه وساتئ، ځکه موسیقي حیا لږوي، میړانه ختموي، شهوت زیاتوي، او موسیقي د شرابو وظیفه اجرا کوي. موسیقي اوریدل په انسان باندې هغه کارونه کوي چې شراب او نشه یې په انسان باندې کوي. او بیا که بیا هم خامخا تاسې دغه کار کوه نو خپلې ښځې د موسیقي او د محفلو او مجلسو څخه ساتئ. نن ورځ خو هوټلونو ته ځان سره ښځې هم روانې کړي، او هلته ځینې ډمان چې د شیطان آوازونه پورته کوي هغه لعنتي لباس د ښځو هم اغوستي او هغو ته ناست دي. ته ښځه به د الله په حضور کې نه درېږې، الله به تا نه پوښتنه نه کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر عزتمند او د شرف خاوند انسان لکه څرنګه چې خپل اهل او کورنۍ د شک او اشتباه د کار څخه منع کوي، دغه رنګ خپل اهل د ساز او د آواز اوریدلو څخه منع کوي، ځکه ښځه ډیر زر د آواز تاثیر لاندې کیږي. نو کوم وخت چې ښه آواز
او همدارنګه د ښه اشعارو یا غزلو سره ملګری شي نو په دیو باندې د دوه طرفونو نه تاثیر کوي چې یو د آواز تاثیر دی او بل د شعر او د هغه د معنا تاثیر دی. څومره پاکې ښځې څومره عفیفې ښځې د موسیقي په واسطه باغي شوې، څومره پاک انسانان او عفیف انسانان د موسیقي په واسطه هغوی ګمراه شول، په هلاکت کې وغورځېدل. څومره غیرتمندو انسانانو د موسیقي په سبب باندې بد نوم ګټلی دی. خو موږ په خپلو کورنیو کې که هر څه وینو، که زموږ خویندې ورته ناستې اوسیږي یا د کورنۍ نور غړي، د هغه معنی بیا هم نه ګرځو. د چا په لاس کې ټیپ او د چا په لاس کې موبایل او څوک تلویزیون ته ناست هغه فاسد اوازونه د فاسدو خلکو نه اوري او د هغه نه خوند اخلي او هیڅکله موږ د دې معنی هم نشو. نو د د الله بندگانو د الله د عذاب څخه ځانونه وساتئ، خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د دغه بدو فتنو څخه پاک او لرې کړئ. خپلې ژبې، خپل غوږونه، خپلې سترګې، خپل فکرونه، خپلې ښځې او اولادونه د فتنو او د ټولو محرماتو څخه وساتئ، ځکه دوی ستاسې په غاړه کې امانت دي. نو په امانت کې د خیانت کولو څخه پرهیز وکړئ او دغه کار د الله په طاعت او عبادت همدارنګه په تقوا او پرهیزګاري کې سرته ورسوئ. همدارنګه کوشش وکړئ چې خپل اهل و اولاد ته اسلامي تعلیم ورکړئ چې د فتنو څخه خلاص شي، ځکه تاسې د الله رب العزت په حضور کې د دغو مسئول یاست او د هغو پوښتنه به الله ستاسو نه کوي، لکه چې محمد رسول الله فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. رسول الله وایي تاسې هر یو چوپان یا د یو چا پالونکي او تربیه کوونکي یاست او ستاسې د هر یوه څخه دغه خپل رعیت پوښتنه کیږي. په غیر شرعي یا حرام او ناروا کارو کې د هیچا مراعت مه کوئ، د هیچا ناجایزه غوښتنه مور پوره کوئ. رسول الله فرمایي لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی په هر هغه کار کې چې د خالق نافرمانی وي په هغه کار کې د مخلوق اطاعت نه کیږي. او بل دا چې د قرآن مجید محبت او د موسیقي محبت هیڅکله د یو انسان په زړه کې نشي یوځای کیدلی. موسیقي د خپله شوقیانو زړونه او اخلاق، دین او دنیا ورخرابوي، خاصتا هغه زموږ خویندې او ورونه چې د ماشومتوب څخه د موسیقي اوریدلو سره هغوی عادت وي، ځکه چې دوی د ماشومتوب نه د موسیقي د اوریدلو سره عادت وي، د هغه سره الفت او محبت پیدا کیږي او همیشه به د ساز او موسیقي سره ملګري او ملازم وي او په موسیقي سره به د هر کار څخه مشغوله وي، چې دغه مشغولتیا د الله د طاعت او عبادت او همدارنګه د الله د ذکر څخه منع کوي. بې له شکه قدرمنو اوریدونکو چې ساز او موسیقي پر زړه او په ایمان داسې تاثیر لري لکه زهر چې پر جسم او په بدن باندې تاثیر لري. خپلې ژبې، خپل عقلونه، خپلې سترګې او خپل غوږونه هغه شي سره مه مشغوله کوئ چې په هغه باندې تاسو د الله د یاد نه غافل شئ، بلکه په هغه شي باندې مشغوله کړئ چې الله د هغه لپاره پیدا کړي دي. عقل د الله په قدرت او د هغه په عجایبو مخلوقاتو کې مشغوله کړئ. ژبه د الله په ذکر کې مشغوله کړئ، لکه چې الله فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب. خبر اوسئ او واورئ چې د الله په ذکر سره زړونه مطمئن کیږي، راحت او آرام پیدا کوي. نو خپلې ژبې د شپې او ورځې په پټه او ښکاره په تهلیل او په تکبیر، همدارنګه په تسبیح او استغفار سره مشغوله کړئ. غوږونه د قرآن مجید او وعظ او دینی او اسلامی درسو په اوریدلو سره مشغوله کړئ. سترګې د تفسیر، احادیثو او نورو فقهي کتابونو په مطالعه کې مشغوله کړئ، ځکه د دغه ټولو حواسو څخه د خپل عمل او وظیفې پوښتنه کیږي. په غفلت او په ګناهونو دوی ته عذاب ورکول کیږي، لکه چې الله فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بې له شکه غوږ او سترګه او زړه هر یو د دغه دریو څخه به په قیامت کې پوښتنه کیږي چې تا ولې په دنیا کې ګناه کول. بې له شکه چې دغه اندامونه او حواس به د قیامت په ورځ پر خپلو خاوندانو شاهدي ادا کوي، لکه چې الله فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. په هغه ورځ چې شاهدي ادا کوي پر دوی د دوی ژبې او د دوی لاسونه او د دوی پښې
دوی به په هغه افعالو او اقوالو شاهدي ادا کوي چې دوی په دنیا کې کول. همدارنګه الله رب العزت فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. الله وایي نن ورځ به د دوی په خلو مهر ووهو، خلو به د خبرو کولو څخه بنده شي، او الله وایي موږ سره به د دوی لاسونه خبرې وکړي او د دوی پښې به په هغه کارو شاهدي ادا کړي چې دوی په دنیا کې کول، چې دا د قیامت ورځ ده. د خپل ځان سره قدرمنو اوریدونکو حساب وکړئ. د مخکینیو ګناهګارانو په عاقبت او د هغوی په عذاب سره تاسو عبرت واخلئ. نیکبخته هغه څوک دی چې په بل سره عبرت واخلي. د حضرت نوح علیه السلام قوم سره څه وشول؟ د حضرت لوط علیه السلام د قوم سره څه وشول؟ د عادیانو او سمودیانو سره څه وشول؟ د فرعون او د هغه قوم سره څه وشول؟ حق په دې سبب سره مه پرېږدئ چې د حق په لار تلونکي لږ دي او په باطلو کارو په دې سبب مخه ته وځئ چې کوونکي یې ډیر دي. هر څوک به د خپل عمل حساب ورکوي او الله به ترې پوښتنه کوي وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. که ته د هغه ډیرو کسانو چې په ځمکه کې دي یا په ځمکه اوسیږي متابعت وکړي چې هغه کفار او جاهلان دي، ته به د الله د لارې څخه واوړي. نو دوی پیروي نه کوي مګر د ګمان، او نه دي دوی مګر دا چې په الله پورې دروغ تړي. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په هغه لار دې موږ روان کړي چې په هغه باندې الله زموږ نه خوشحالیږي. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله دنیا درڅه روانه آن په آن درڅه بیلیږي، بے وفا دی زړګی واړي د جنت حوري دی هیري. غفلت کلا بدایه د دوزخ لمبی دی هیري. غفلت کلا بدایه د دوزخ لمبی دی هیري. دنیا درڅه روانه آن په آن درڅه بیلیږي، بے وفا دی زړګی واړي د جنت حوري دی هیري. موسیقي اوریدل د قرآن مجید د اوریدلو څخه زړه منع کوي، فسق او فجور ته متوجه کوي. موسیقي د شیطان ملګرتیا ده او د رحمان څخه پرده او حجاب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساز او موسیقي څخه منع کړې ده او هغه ته صوت الاحماق یا صوت فاجر ویلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موسیقي ته صوت الاحماق او صوت الفاجر ویلی. دا صوت د احمق دی، غږ د احمق او غږ فاجر دی. مطرب یعنی سازنده چې نن ورځ د هنرمند په نامه سره هغه یادیږي او هغه ته هنرمند ویل کیږي، هغه په دنیا او آخرت کې ملعون دی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسیقي حراموالی، د زنا او شراب څکلو او همدارنګه د وریښمینو کالو د حراموالي سره یو ځای ذکر کړی دی. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغاصب. رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نه به داسې قومونه وي چې زنا او همدارنګه وریښمین کالي، شراب او د ساز آلات به هغوی حلال بولي یا به خپلو ځانونو ته حلال بولي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده او د هغه خبر دی. خو نن ورځ داسې ګمراهان هم شته دی چې هغوی د الله د دین نه غافله دي. موسیقي ته د زړه روح وایي چې دا د زړه غذا ده. او ځینې داسې ګمراهان هم شته دی چې هغوی د موسیقي په حل او په حلالوالي باندې کتابونه هم لیکلي دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه کسان دي چې الله رب العزت دوی باندې هم په دنیا کې لعنت ویلی او په آخرت کې به هم د الله رب العزت په لعنت کې گرفتاروي. د مسلمان لپاره د ساز او موسیقي نه بل ضرر رسونکی او تاواني شی نشته، ځکه موسیقي زړه خرابوي، همدارنګه عقل فاسدوي، همدارنګه مال او اولاد او ناموس خرابوي. تاسو ته به دا په تجربې باندې هم ثابت وي او تاسو به په سترګو باندې هم لیدلی وي. کومه ماشوم چې د موسیقي سره عادت پیدا کړي هغه فاسد شي، کومه ښځه چې د موسیقي سره عادت پیدا کړي هغه باغي او زانی شي، کوم متدین او عاقل سړی چې د موسیقي سره عادت پیدا کړي. انما نهیت عن صوتین احمقین فاجرین، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه. رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خامخا ما د دوو احمقو فاجرو آواز د اوریدلو څخه منع کړې ده. یو هغه آواز دی چې د ساز او د موسیقي، لهو لعب او د شیطان د آهنګونو په وخت کې وي، او بل هغه آواز دی چې د غم او مصیبت په وخت کې هغوی د خپل مخونه او د خپل ګریوانونه په چغو سره شکوي او د چغې آوازونه کوي، په چغو سره جاړي. قدرمنو اوریدونکو ښه متوجه اوسئ. په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساز او غزلې صوت احمق وبلل، دا د احمق آواز دی، او په دې هم کفایت ونه که بلکې رسول الله دې ته فجور هم وویل. په دې هم بسنه ونه کړه، رسول الله دې ته مزامیر شیطان وویل. نو څرنګه به یو مسلمان هغه شی جایز او روا بولي چې د هغه څخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي وي، او هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق او فاجر آواز ویلی وي، او حتی هغه ته مزامیر شیطان ویلی وي، د شیطان آواز یې ورته ویلی وي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والمغازف والأوثان التي تعبد في الجاهلية. رواه أحمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه الله رب العزت د ټول عالم دپاره رحمت او همدارنګه هدایت او لارښوونکی لیږلی یم، او الله ما ته امر کړی دی چې زه د موسیقي آلات او هغه بتان چې په جاهلیت کې عبادت کېده هغه محو او نیز نابود کړم. د سازندهو دپاره دغه ذلت کافي دی چې زموږ په وطن کې ډم او دلاک ورته ویل کیږي، او په عربي ژبه کې هغه ته مخنث یعنی نرخزی ورته ویل کیږي. که څه هم نن ورځ د فسق او فجور د ناپوهي او تاریکي په محافلو کې هغه د هنرمند په نوم باندې یادیږي، خو په حقیقت کې داسې انسان دم او مخنث دی، نرخزی دی. د بني امیه ځینې آمرانو به خپل قوم ته دا ویل چې ای د بني امیه قومه، چې د شیطان آواز ساز او موسیقي ده. الله رب العزت د هغو مؤمنانو مدح او صفت هم کړی دی، او په هغو کسانو یې ښه ویلی دي کوم چې د لغوه او د عبسو کارونو څخه مخ اړوي او ځان ترې ساتي. او تاسې ته دا هم ښه معلومه ده چې د لغوو او د عبسو کارونو څخه یو هم ساز او موسیقي ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله وایي هغه مؤمنان کامیابه او ګټمن دي چې دوی په خپلو لمنځو کې عاجزي کوي، یعنی چې کله لمنځونه کوي په منځونو کې عاجزي کوي او د الله څخه ویریږي. او هغه کسان کامیابه دي چې د لغوه او د عبسو کارونو څخه مخ اړوي. او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې موسیقي د لغوه او د عبسو کارونو څخه ده. خو نن ورځ موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې د موسیقي عالم په لاس کې ایورو، حتی موبایلونه په جبو کې اچولي، ګوشکونه په غوږو کې لګولي موسیقي اورو، خو د الله بیره زموږ په زړه کې نشته. په دې باندې اکتفا نه کوو، بیا یو رسنۍ ته ټلیفون هم کوو، د هغه ځای نه موسیقي اورو او هغه بل چاته ډالۍ کوو. الله ته به نه ورځي، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. بیا هم الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیانوي او فرمایي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه.
دغه مؤمنان چې کله عبس او چټي خبرې واوري د هغه څخه مخ اړوي چې ساز او موسیقي هم په لغوه کې شامل دي. او بیا هم الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیانوي و اذا مروا باللغو مروا کراما. د رحمان بندگان د الله بندگان هغه کسان دي چې کله هغوی په عبسو او بیکاره کارونو باندې ورشي د هغو څخه هغوی ځان ساتي، د هغو څخه ځان ساتونکي تیریږي. موسیقي هم په عبس کې شامل ده. مسلمان الله دې لپاره نه دی پیدا کړی چې هغه خپل ژوند په فحشا او په منکراتو او د موسیقي په اوریدلو کې یا د موسیقي په ترویج کې تیر کړي. د هر انسان نه به په آخرت ورځ کې الله هم د عمر هم د ځواني او هم د ژوند پوښتنه کوي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې د الله کلام واورو، د الله کلام ولولو، نه دا چې دا د خپل پاک غوږونه په فاسدو شیانو باندې فاسد او خراب کړو. اوس به راشو لنډېدنې ته. د مینې وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام. عقبان دي در روانه دم په دم در نږدې کېږي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کړي عقل او حیا یې لږ شي د هغه مروت او د هغه میړانه ختمه شي. همدارنګه دین یې ضعیفه شي. موسیقي د هغو لویو اسبابونو نه ده چې انسان زنا او فواحشو ته او همدارنګه اخلاقي فساد ته ورنږدې کوي. یو انسان که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي هر څومره چې پاک او عفیف وي، حتی که هغه د عفت او د پاکی په لوړه درجه کې وي، خو کوم وخت چې د ساز او رق مجلسونو او محفلونو ته تک شروع که هغه عفت او پاکی او ځان ساتنه یې ورکه او نابوده شي، بیا داسې انسان ته فواحش او ګناه سپک او ساده معلومیږي، بلکې هغو ته میلان هم پیدا کوي. ساز او موسیقي عقل خرابوي، د انسان حیا ختموي، د انسان حیبت او میړانه نړوي. نو ځکه تاسو وینئ چې د ساز او موسیقي اهل او په موسیقي مشغول کسان هغوی د شادیانو او د بیزوګانو غوندې رقصیږي او د لیونیانو په شکل کاږه واږه کیږي او د ښځو په شکل باندې نور ورته ناست دي هغو ته لاسونه ټکوي. همدارنګه ساز او موسیقي الله په قهر کوي، ځکه ساز او موسیقي انسان د الله د ذکر او د الله د طاعت څخه منع کوي. ساز او موسیقي په دنیا او آخرت کې د رنګ رنګ عذابونو سبب ګرځي. لکه چې الله رب العزت فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. الله رب العزت فرمایي د خلکو څخه ځینې هغه څوک دي چې هغوی عبس خبرې رانیسي، هغه د دې لپاره چې خلک د الله له لارې څخه ګمراه کړي او هغوی بې علمه کړي او دغه الهي لار او همدارنګه الهي لارټوکي دوی مسخرې بولي، په هغه پسې پوسخند کوي. او الله وایي اولئک لهم عذاب مهین، داسې کسانو لپاره عذاب دی او ډېر سپکوونکی عذاب دی په آخرت کې. لهو الحدیث هر هغه شي ته ویل کیږي چې د الله رب العزت د ذکر او د الله د طاعت نه انسان مشغولوي او غافل کوي، چې په هغه کې مسخرې، خرافات او موسیقي ټول شامل دي. اصحاب کرامو هم د لهو الحدیث ترجمه په ساز او موسیقي سره کړې ده. الله رب العزت شیطان مخاطب ګرځولی او ورته وایي واستفزز من استطعت منهم بصوتک، په هر چا دی چې وس رسیږي هغه په خپل آواز سره فساد ته وبوله، هغه په فساد یې اخته کړه. مفسرین کرام لیک دنیا درڅه روانه آن په آن درڅه بیلیږي. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. د جنت حورې دې هیرې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين،
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ساز او موسیقي د اسلام له نظره. د هغه لویو مصیبتونو او د هغه بدترینو عیبونو څخه کوم چې نن ورځ د خلکو په منځ کې نشر شوي او د خلکو په منځ کې رواج موندلی دی، یو د هغه نه هم ساز او موسیقي او د ساز و موسیقي آلات دي. د غزلو اوریدل، همدارنګه د رباب یا د دوتار یا د تبلیغ غږونه چې نن ورځ د راډیو، همدارنګه د تلویزیون یا د فیتو او همدارنګه د نورو شیانو په واسطه باندې اوریدل کیږي، د هغو حرامو کارونو څخه دي چې انسان د الله رب العزت د ذکر، همدارنګه د لمانځه نه او د عبادت نه منع کوي. ساز او موسیقي هغه شی دی چې هغه په زړه کې نفاق پیدا کوي، د انسان د زړه نه غیرت او د ایمان نور باسي. هغه انسان چې په ساز او موسیقي باندې مبتلا وي او تل لپاره دا اوري، نو دا ساز و موسیقي همدارنګه انسان شیطان ته نږدې کوي او د رحمان نه لرې کوي. د قرآن مجید او د دینی خبرو اوریدلو څخه یې ښه نه راځي، خوښیږي نه. ساز او موسیقي د شیطان د هغه فریبونو او د هغه دوښکو څخه یو شی دی چې د هغه په واسطه باندې د علم، تقوا، عقل او دین څخه انسان لرې کوي.